زه د نوستې ملګري ډېره شکریه ادا کوم او ګلزار مهمان ته د کتاب مبارکباد ویه مو سره خپل شرینه لکه شتانه خو د خیالي صاحب کلام دا وی چې نن سبو د چا د زړه نه ووتی ونیره مې اشنا د زړه نه ووتی نن سبو د چا د زړه نه ووتی ونیره مې اشنا د زړه نه ووتی او مخشه مې وی ومانه در ویښته ویل ایس مې په رښتیا د زړه نه ووتی وی چې په قبر د حاضر ته د ډیوې څه ضرورت و وړاندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و په قبر د حاضر ته د ډیوې څه ضرورت و وړاندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و او سلام خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و سلام خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست وي سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست وي ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و او د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بستې خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و او یو غزال لا وړیکه غوندې تیرا پزړګي مې شلمبا کنا تیرا پزړګي مې شلمبا کنا ته چیرې ته وایې چې زا کنا ته چیرې ته وایې چې زا تیرا پزړګي مې شلمبا کنا تیرا پزړګي مې شلمبا کنا ته چیرې ته وایې چې زا کنا ته چیرې ته وایې چې زا او لاړو لیونی دې کلی پرېښوستو لاړو لیونی دې کلی پرېښوستو اوس دې په سر خاورې بادوا کنا اوس دې په سر خاورې بادوا کنا ته چیرې ته وایې چې زا کنا ته چیرې ته وایې چې زا یو بل وړیکه غوندې شعر دا ټایم ډېر نه وغلو وی چې زه په څه پوهېږم ماله څه راځي ستا غوندې بانې خو ماله نه راځي زه په څه پوهېږم ماله څه راځي ستا غوندې بانې خو ماله نه راځي او تاله چې درځمه بانه جوړه کړم تا نه چې راځمه بانه نه راځي تا ته چې درځمه بانه جوړه کړم تا نه چې راځمه بانه نه راځي او فن ډک ته خمار ساتم پټ په زړه کې یار ساتم څوک چې په ما سر ورکوي هغه سړی یار ساتم فن ډک ته خمار ساتم پټ په زړه کې یار ساتم څوک چې په ما سر ورکوي هغه سړی یار ساتم اوس هم په پټوه کې زه ستا د زلفو تار ساتم ډېره مننه